قدرمن غوډونکو په خیبر پښتونخوا کې د کرپشن خلاف چې د انکوایریان شروع شوې دی ویل کېږي چې په دغه کې د ټولو نه زیاتې انکوایریان چې د هغه په محکمه صحت کې کولی شي بل خو په محکمه صحت کې د کال 2013 نه چې کوم ام ټي آی کې حسابات دي فندونه او جاری کړی شوی دي دغه حساب چې هغه هم طلب کړی شوی دی ویل کېږي چې د اډیټ ریپورت چې هغه صوبایي کابینه چې هغه ته پیش کولی شي په دغه حواله دا وخت موږ رابطه کړې ده مشیر صحت احتشام علي صاحب موږ ته وخت راکړی ډېر زیات مننه کوو احتشام علي صاحب پروګرام ته د وخت ورکول لپاره ډېر مهرباني دي تاسو ډېر جی احتشام علي صاحب راته وایي دا انکوایریز ډېر زیات روان دي په محکمه صحت کې بل خو د کال 2013 نه چې کوم ام ټي آی هسپتالونه دي ټیچینګ هسپتالونه دي داغونه تفصيلات طلب کړی شوی ډېر زیات الزامات دي په دغه محکمه صحت کې د کرپشن په دغه حواله باندې تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو ډیره مننه چې تاسو زمونږه پوینټ اپ ویو واخلې او چې زموږ د خیبر پښتونخوا عوامو ته پته ولګي چې را په صحت محکمه کې سره روان دي موږ کم سټیپونه اخلو لاولنې خو به تاسو ته د کرپشن حواله سره وایم چې کم زما سره سونه پوري کو د 23-24 تاسو وګورئ موږ د هغه ټیم نه شروع کړی دا او در اوسه پورې ما سره چې کوم رجسټرډ کسان راغلي دي چې چا خلاف مطلب دا دی فاینانشل دغه راغلي دي بچا باندې الزامات دي یا چې کوم دي چا خورد بورد کړی دي نو ما سره تقریبا 22 خو د ما سره صرف واحد په هغه کې چې کوم دي نو ام اس اس ډي چوز دا شامل دي چې چا انلیګل اپاینټمنټس کړی دي چا د کوم د ټیکس پیسې په بے دردۍ سره لګولې دي نو په هغه باندې 22 چې کوم دي دا خو زموږ سره انډیویډوالز دي چې هغه په هاي سطح باندې چې کوم دي نو په دای کې د قوم د ټیکس پیسې چې کوم دي نو په بے دردۍ سره چې کوم دي نو هغه لګولې دي بیا بل یو تاسو په وساتت سره د خپل خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم چې تقریبا زما سره لکه ډیره زیاته چې کم په انټرم سیټ اپ کې د دې قوم سره زیاتې شوې دي زما سره صرف او صرف ما چې کم اډیټ چې کله نه ماته د ځمېداري ملو شوې ده ماته چې کم اډیټ ریپورت راغی په دغه د نن یو 15 ورځې مخکې چې کوم په هغه مونږه ریکوست کړو چې د دې شیزونو د اډیټ وشي نو په اډیټ کې دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده چې صرف په هغه کې 270 میلیون دا چې کوم دی نو په ریپیر کې دا په کنټینجنسي بیس باندې کوم معمولی غونډه کې سامان غستل شوی دی د گاډو پر ریپیر کې په فرنیچر دای کې چې کوم دی نو دا د قوم د ټیکس پیسو سره خدا طریقې کار شوی دی بل ورسره تاسو د ام ټي آی د حواله سره خبر وکړه چې مونږ خپل ام ټي آی سره ولنې خو مونږ دا دغه کلتیره دا غوي کو تاسو خیال کړی نو دا زیات په کوېسچن باندې کېدو چې ام ټي آی په خپل لګیا د انډکشن کیو د کې نیپوټیزم کیږي یا چې کم دین ای په خپل مرزه باندې کوي نو دا هغه د پاره خو چې کم دین او لاولنې سټپ دا و چې را مونږه هغه ټول انډکشن چې کم دین تر ایټا کو بل ورسره چې کم ام ټي آی اکټ جوړ شو نو د هغه باندې ریویو چې یاره په دې اکټ کې کم فلاز دي یا په دې کې کم ایشوز دي نو چې هغه مونږه کلیر کو نو په هغه باندې چې کم دین زموږ کار روان دي ورسره دغه شان زمونږ چې کوم انیشیټیو د دې لپاره واغستل چې موږ په کرپشن څنګه ختمو نو دا هغه موږ ته واحد یو حل دا کاری چې موږ ډیجیټلایزیشن طرف ته لاړ شو دا هغه لپاره د خیبر پښتونخوا ګورنمنت چې کوم دینو سټپس واغستل پای کې د ټورنمنت سټپ هغه تاسو ته وایم چې کوم موږ یو پورټل لانچ کو تاسو په کتل نو په دوايانو په خریداري کې به خرد برد کېدل پته باندې لګیدا هر څړي به د خپل مرزه اډر ورکو په هغه د پر موږ یو پورټل لانچ کو چې اوس ماته دا پته لګي زما وزیر اعلی صاحب ته دا پته لګي چې په کم ډیسټریکټ کې کم میډیسن اویلیبل دي د کم کمپنیز نه غستل شوی دي او ورسره د دینه فردر چې دغه میډیسن چې کم دینو کله ډیلیورډ شوی دی او بیا د ډیلیوري نه پس دا کم بیچوتا کم ریسیتا کم کیټګری دی هسپټل ته تللی دي او په څونه مقدار کې تللی دي ایون په یو کلیک باندې لکه اوس د ریسنټلی هم چې زما یو ډینچو صاحب اډر کړو دوه ډینچوګانو صاحبانو اډر کړو دغه اډر کړو میډیسن اډر کړو نو هغه ته چې کوم کرایټیریا په پورټل کې ډیپاین شو نو هغه دغه تجاوز کړو چې تجاوز کړو نو مونږه اگر وغوښتل چې مونږه تاسو مطمئن کې چې تاسو ولې دې کړی نو بیا د هغه سره څه جواز نه ځکه چې ای په خپل باندې پدای باندې پوه نو
چې دا پورټل ته ځي چې پاګه باندې دونه هولډ نو خجی نو مونږه صرف او صرف داسې سټیپس اغستې دي چې را اوس په ان شاء الله تعالی دا د خپل خیبر پختونخوا عوامو ته یقین دهانی ورکوم چې کم از کم په صحت په محکمه کې به نه په خپل کرپشن کو نه بل څوک کرپشن ته پریدو دا د خلکو د قوم د ټیکس پیسې دی او دا په قوم باندې لګي بل یو خبره زه تاسو ته مخه تقدم جی تاسو کتلی چې په اربعو روپے تاسو د مخې بم تیر شي په اخبارونو کې مرাজি دا نن چې تاسو په اخبارونو کې مختلف ریپورټس نو دا د موجوده ګورنمنت کوششونه دي چې هغه خلک مونږ به نقاب کړلو دغه سکینډلز چې کوم دي نو مونږ خلکو ته مخې ته راوستل چې را په کومو طریقو باندې دوی د قوم د ټیکس پیسې خورلې دي تاسو کو وګورئ نو په دوايانو کې چې کم په هغه ټیم کې یو دوايي یو میډیسن یا یو ټابلیټ یا یو سیرپ چې کم دی چې هغه په هغه ټیم کې په 200 روپے شو نن مونږه پرچیز کړی دی نو ته هغه میډیسن یا هغه دوايي یا هغه چې کوم دغه دي دغه ټابلیټس وغیرہ دي چې هغه په هغه کې دوی په 200 روپے اغستې نام ته نن په 100 روپے ملاو شي باوجود د دې چې بجلی ګرانه شوی باوجود د دې چې نور ګرانی راغلی دا نن مونږ ته په دې ملاویږي نو د هغه خلکو خلاف مونږه خپل پراپر انکوایری شروع کړې دا ان شاء الله تعالی دغه خلک به مونږه خپل کې پر کردار تر رسو جی احتشام علي صاحب تاسو چې دوی شي دوه افسران چې دی هغه په غیر قانوني برتیانو کې چې دی اختیارات په ناجایز استعمال کې چې دی هغه کې ملوث ول دوی خلاف څه کاروایی شو دا بل چې اډیټ ریپورت په حواله تاسو خبرو کړل 200 او یا میلیون روپے چې دی دغه اډیټ کې غبن چې دی دغه انکشاف شوی دوی خلاف څه کاروایی شو پاکستان تحریک انصاف په دریم ځل د خیبر پختونخوا ولس چې تاسو ته ووټ درکړی او دغه ناره د پاکستان تحریک انصاف ته چې موږ د کرپشن خلاف یو کرپشن بالکل نه منو په دریم ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته خو په دې کې موږ د کرپشن یا د کرپټ وزیرانو یا د کرپټ افسرانو خلاف داسې کاروایی اونکه د خیبر پختونخوا کې چې موږ ومنو چې یا ودس چې دی غوین چې یو وزیر مشیر چې د خلاف کاروایی شو او هغه کرپشن کې ملوث وو سر زبتا سره هغه لیست شیر کم چې په کوم باندې مونږه سټیپس اغستې دي چې شو تاسو چې ما څنګه وی چې په 100 کې د 100 انکوایری فائنل شوی دا د 100 انکوایری چې کوم دینه هغه لا اویټډ دا انډر مطلب دا چې په هغه باندې کار روان دي او دا 270 میلیون چې ما تاسو ته کوم یاد کړی نو د هغه د فار افیکټ فایندینګ کمیټي مونږه جوړه کړې دا او هغه لګیا دي چې کوم د اډیټ ریپورت مونږ ته ملاو شوی دی چې هغه مونږ ته دا ویلي چې په دې دي شزونه کې چې کوم دینو مطلب دا دی دا غلطیان شوې دي یا دا پراپر طریقې سره نه دي شوې په دې کې د قوم د ټیکس پیسې په غلطه طریقه استعمال شوې دي نو ان شاء الله تعالی چې کوم نه ان قریب بتاسو هغه هم ویني اب هم تاسو مخه تراشي خو زه بیا یو پیردا وایم چې څومره سکینډل کار جوړول ډیر ګران کار دی خو کار رانول ډیر آسان کار دی په انټرم سیټ اپ کې چې کوم بے دردی سره لا ما چې تاسو سونه انکوایری زیات کړل د سونه خلکو دا سونه تاسو چې ما دا کوم فاینانشل دغه چې شوی دی میس منیجمنت یا چې په دې کې کوم یو سړی لګیدل د خپل ذاتی فائدې کتلې دا نو دا تش ما سره د انټرم ډیر چا د اوسه پورې ګوت نه وړي خجی نو په دې کې څه سټیپس غتلیو چې کله د خیبر پختونخوا ګورنمنت په خیبر پختونخوا کې بیا د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت راغی په هغه کې په اولنی فرصت باندې د وزیر اعلی صاحب پاګه باندې محکم ویلي دی اوس بیا هم تاسو مخامخ وایم چې 24 اور مانیټرینګ دی مونږ په هیلث کې بالکل زیرو ټالرنس کې خو دې او ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې دا یو ماډل ډپارټمنټ شي چې په دې کې څوک پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت یو کونی خو چې دا داسې یو ماډل ډپارټمنټ چې په دې کې یو سړی انټرفیرنس کوي نو چې داګه نه مخ کې لس پیره سوچ کوي چې کم از کم دلته د نیپوټیزم دلته د دغه د خو د انسانانو د ژوند خبره ده په دې کې چې کم دینو یو سړی لګي او هغه خپل ذات او خپل بقا ګوري ډېر زیات د افسوس مقام دي د احتشام علي صاحب غریب ولس خو ډېر زیات خوشاله دي صحت کارت چې تاسو کوم سکیم شروع کړی دی غریب ولس ته صحت سہولت چې دی هغه ورکړي په دغه کې نور سمخ کې را روان شته تاسو نوې منصوبه شته صحت کارت کې وزیر اعلی صاحب اعلان کړی دا ډرګ اډیکټ چې کوم دي د دوی علاج هم پکې شامل دغه شان نور مختلف مرزونه چې دي د هغه پکې هم شاملول چې د هغه امکان دي تاسو څه تفصيلات په دغه والا باندې سفر مختګ را روان دي صحت کارت کې صحت کارت چې کوم دینو مونږه مزید هم سنتن کو پدې کې مونږه مزید هم داسې بیماریاں دي چې هغه مخکې مطلب دا دي چې لکه میجر بیماریاں چې کوم دینو هغه مونږه پدې کې انکلود کوو او ورسره کو تاسو یې نو تقریبا مونږه چې څومره خدای صحت کارت حواله سره به تاسو ته یو بل خبرو کوم تاسو لکه ګوري چې مختلفو ټیم کې لکه په انټرن سیټ اپ کې صحت کارت بن شو بالکل د په ارباو لایبیلیټیز کریټ شو
او بیا چې کم دی انټرم ګورنمنت راغی او هغه بالکل پای کې یو سنگل روپے چې کم دی نو ورکړي شکر الحمدلله چې څنګه د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت راغی نو په اولنی دای کې د وزیر اعلی صاحب د اعلان چې صحت کارت بحال مونږ نن 100% پیمنٹ کوو او ورسره تاسو کو دا وګورئ جی مونږ ته هر میاش په صحت کارت کې یو ارب روپے چې کم دی نو دا بچت راځي ولې بچت راځي چې مونږ په دې کې ترانسپیرنسي انشور کړه یو کومه دا وکړل چې کم زمونږ خپل هاسپټلز دي هغه مونږه امپینل کړل چیرې د پای کې مونږه ډیفرنٹ پروسیجرز چې کوم دي هغه مونږه هغه خپل چې کوم د ګورنمنت هاسپټلز دي نو هغه مونږه هغه ته ورکړل نو زمونږ خپل هسپتالونو وسره هم د خلکو اعتماد هم په بڑاو شوی دی ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره چې کوم دی خپل سرویسز ورکړي او ورسره مونږه بایومټریک چې کوم دی نو الته هغه لازمي کړی دی چې خدا نه خواسته چې په دې کې صداسه دغه ونشي چیرې یو سړی پکې مطلب دا دی چې داسې لار اپناونه کی چې پاغه باندې هغه ځان ته صرف خپل پرسنل شیزونه چې کوم دی په خپل پیسې وګټي یا مطلب دا دی چې پکې نور مسلې وغیرہ جوړې نشي نو په صحت کارت کې مونږ اوس د کډنی ترانسپلانت د لیور ترانسپلانت مونږ دا هم کوشش کوو د خیره سره بلکې مونږ داګه د پر وزیر اعلی صاحب خصوصي مونږ ته دغه راکړې دي فند راکړې دي چې داګه نه مونږ هغه دغه چې کوم دی لکه کډنی ترانسپلانت یا لیور ترانسپلانت د هغه د پر خصوصي مونږ ته فند راکړې شوی دی او داګه نه مونږ هغه ټریټمنټ خپل د خپل عوامو جاري ساتو بل ورسره تاسو ته یو خبره بلم کوم چې دا زما د خیبر پختونخوا چې زما کمرونه اورسیز دي مطلب دا چې کوم بهر ملکونو کې دي نو زمونږ شکر الحمدلله اوس یو سټپ بل اخلو چې په هغه باندې مونږه پراپر ډاټا وخته دا او مونږه صحت کارت اورسیز ته هم چې کوم دینو دا ایکسټند کوو د خیره سره ډېر زیاته مننه احتشام علي مشیر صحت مشرق ټي وي ته پروګرام د وخت ورکول لپاره جی قدر منګو دا ته خوشاله خبر دی چې صحت کارت چې دغه اورسیز ته د ایکسټند کولو خبره چې دا روانه ده راتلونکي ورځو کې چې کوم اورسیز دی هغه هم په صحت کارت باندې علاج معالجه چې دغه سہولت ترلاسه کولی شي قدر منګو سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړي شانتي دمه تاسو مشرق ټي وي سره